عباس ستانکزی وایي چې په ټول عمر کې مو ډیورنډ په رسمیت نه دی پیژندلی او نه به یې وپېژنو، خو پاکستان یې د دې خبرې ځواب ورکړی دی. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو 15 کلیزې لمانځ غونډې ته ویلي افغانستان په ټول عمر ډیورنډ په رسمیت نه دی پیژندلی او نه به یې وپېژني. ستانکزي وویل چې نیمه ټوټه افغانستان جلا دی او له ډیورنډ کرښې هاخوا پروت دی. ښاغلي عباس ستانکزي وویل چې ډیورنډ کرښه انګریزانو د افغانانو پر زړه تېره کړې ده او پر دغه کرښه د اوښتو لپاره د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزې اصول پلي کول ورته د منلو نه دي او نه عملي کېدلی شي. ستانکزي همدغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اقداماتو په اړه وایي د دوی دا عمل او دا تصمیم به د 1901 کال د بنګال موضوع سرته کیږي او انشاءالله دا ملکونه به ازادیږي. ښاغلي ستانکزي پاکستان ته په اشارې سره وویل چې دغه هیواد په ډیر ظالمانه توګه افغانان له هغه ځایه باسي، ورته وایي تاسو خپل وطن ته لاړ شئ، خو دوی په دې شرمېږي هم نه او نه هم په دې حیا ورځي چې دا وطن خو د افغانانو وطن هم دی. دغه چارواکي د پاکستان په اړه یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه او یې ویل چې دا چې افغانستان ته په 20 کالونو کې هره مرمۍ راغلې، هر توپ راغلی او هره طیاره راغلې ده، زما د مجاهد پر تاندې او سینه لګېدلې ده. د دې تاریخ معلوم دی او خلک یې هم معلوم دي. که افغانستان آرام کېدو او پر خپلو پښو ودرېدو بیا به د هرې مرمۍ حساب کتاب سره کوو. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اړه بحثونه تاوده دي او دواړه لوري د ډیورنډ کرښې په اړه خپل دریځونه بیانوي. ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د نه رسمیتوب په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې خودخواه او خیالي بللې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې اسلامي امارت د دغو خبرو پر ځای د پاکستان امنیتي اندېښنو ته رسیدګي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې خپرې کړې اعلامیه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د قانونیتوب او سپېڅلوالي په اړه هر ډول خودخانه او خیالي ادعاوې نشي کولای چې جغرافیایي، تاریخي او د نړیوالو حقونو واقعیتونه بدل کړي.